بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره جلسه کې مو په HTML کې ټیبلونه ویلې او د هغې په باره کې مو مکمل معلومات ورکړل. په دې جلسه کې به په HTML کې لیستونه وایو او د دې په باره کې به مکمل معلومات ورکوو انشاءالله. په HTML کې تر ټولو مشهوره دوه نوعه لیستونه لرو. یو چې دا order list ده او بل چې دا unorder list ده چې د دې ترمنځ به اوس تفاوتونه موږ او تاسو وایو. راځو order list ته. order list دا شروع کیږي د OL یا د order list ټاګ په واسطه باندې او د هغې نه وروسته د LI یا list items ټاګ لرو چې په داخل د list items کې مونږه خپل اجزاوې یا خپل ټول آیټمونه په دې کې لیکو. نو دغه ټاګونه چې دي دا ټول پیر یا ټول جوړی دي. دغه لیست چې ده دا زیات اټریبیوټونه لري چې د هر اټریبیوټ یا هرې مشخصې په باره کې به موږ او تاسو وغږیږو. راځو پریکټیکل کار ته. دا چې ده order list ده په شکل د order ده او دا چې ده unorder list ده په شکل د unorder ده. په دې کې order مهم نه ده او د LI نه مطلب list items ده. راځو دلته عملی کار ته. دغه هم په تېره ویډیو کې دغه کوډینګ کړی و. دا کوډینګ راځو کلیر کوو یې، پاکوو یې، تر اخره پورې پاکوو. دغه فعلا موږ ته په درد نه خوري. سیو کوم یې. موږ ویلي وو چې موږ یو ټاګ لرو په نوم دی OL یعنې order list. دا چې دا جوړی ده. له هغې نه وروسته بل ټاګ لرو په نوم دی LI یا list items. دا هم جوړی ده. په دې کې دننه اوس موږ او تاسو خپلې آیټمونه لیکو یا خپلې اجزاوې پکې لیکو. پکې لیکمه زه اول ټي، مثال ده چای، قهوه، کنټرول C کنټرول V کاپي کوم یې او بل پکې لیکمه ملک، شیدې، کنټرول C کنټرول V. بل پکې لیکمه کافي، قهوه، کافي، قهوه. راځمه دا سیو کومه، کنټرول S. موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. دې ته وایي order list. د دغه نه زه یو څو کاپیګانې نورې هم وباسمه. کنټرول C 1 2 3 4 5. دا سیو کومه. موږ ته به تر 8 پورې دا عددونه وښودلی شي. نو دغه order list چې ده دا اټریبیوټونه هم لري. موږ کولی شو دې ته اټریبیوټونه ورکړو. اول اټریبیوټ یې په نوم د ټایپ ده. تاسو کولی شئ همدغه order list د الفابیټیک څخه استفاده وکړئ. که چېرته سیو کړئ نو دا به له ABC څخه شروع شي. له دې څخه کولی شئ چې کوچني الفابیټیک استفاده کړئ او همچنان کولی شئ چې لاتیني اعداد پکې استفاده کړئ. 1 2 3 4 5 6 تر 8 پورې کولی شئ لاتیني کوچني عددونه پکې استفاده کړئ په دې شکل باندې. دا چې دا نوعه د ټایپ وه او بای ډیفالټ یې چې ده 1 2 3 ده. که دا پکې وایم هم نه لیکې نو دا خپله بای ډیفالټ اخلي. بل اټریبیوټ پکې لرو په نوم دی سټارټ. د سټارټ نه مطلب دا ده چې زمونږ دغه لومړنی حرف یا لومړنی عدد له څو څخه شروع شي. زه ورته وایم چې ماته دا لومړنی عدد له 10 څخه شروع شي. که چېرته یې زه دا سیف کړم نو موږ ته به له 10 څخه شروع وکوي. دا بل اټریبیوټ ده. یو بل اټریبیوټ هم لرو په نوم، دا سیف کومه چې له 1 2 3 څخه راته شروع شي. بل اټریبیوټ لرو په نوم دی ریورس. ریورسډ. دا د عددونه تاسو ته د 1 2 3 چې ده تاسو ته سرچپه کوي. که چېرته دا تاسو ترو کړئ نو وګورئ اعداد به له لوی څخه کوچني طرف ته شروع وکوي. دا چې ده بای ډیفالټ فالس ده. فالس. نو همدا اټریبیوټونه چې وو د HTML وو. تاسو کولی شئ چې د CSS په واسطه باندې هم دې ته اټریبیوټونه ورکړئ. زه ورته ولیکمه د CSS اټریبیوټ. په دې کې زه ورته لیکمه چې list dash style dash type. 2 نقطې سر په سر ورکومه او له هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې نور ډیزاینونه یا نور ټایپونه دې ته ورکړئ په دې شکل باندې.
کولای شي بل ډیزاین ورکړئ په شکل د ان آرډر لیست. په دې شکل باندې کولای شي په شکل د سکویر یې کړئ مربعي. په دې شکل باندې کولای شي د CSS په واسطه باندې. نو دا چې و خپله آرډر لیست و. راځو ان آرډر لیست ته. که غواړئ چې آرډر لیست په ان آرډر لیست باندې تاسو تبدیل کړئ، د آرډر لیست پر ځای به ان آرډر لیست ولیکئ. تاسو به وګورئ چې بای ډیفالت په شکل د دایرې دغه ډیزاین اخلي. نو دې ته وایي ان آرډر لیست چې په دې کې آرډر مهم نه ده. که چېرته موږ او تاسو راشو ان آرډر لیست ته، دا هم اټریبیوټونه لري چې ټایپ لري، ډیسک ده، سکوایر ده، سرکل ده. کولای شئ تاسو دا ورکړئ. ډیسک چې ده دا بای ډیفالت ده. راځو دې ته ټایپ ورکوو. ټایپ یې ایکول ټو ډیسک. په دې شکل ده. که غواړئ دې ته ټایپ ورکړئ سرکل. نو په دې شکل به دا ډیزاین تاسو ته واخلي. دا لمنځ به څنګه شي؟ خالی به شي. او همچنان کولای شئ په شکل د سکوایر یې ورکړئ، په شکل د سکوایر یا مربعي. په دې شکل هم کولای شئ دې ته ډیزاین ورکړئ. نو دغه خپله چې و ان آرډر لیست و. ان آرډر لیست کولای شي چې نسټډ لیست هم ولري یا داخلي لیست. اوس دلته یې مثال ورکړی ده زمونږه چای ده. چای بیا خپله نور ډولونه لري لکه بلک چای او گرین چای، لکه تور او شین چای. دې مثال دلته راوړو. راځو مونږه ټي لرو یا چای. د همدې نه وروسته بیرته یو بل ټاګ خلاصوو په نوم د ان آرډر لیست. دا جوړی ده. په داخل د دې کې بیا لیست آیټمز خلاصوو. اول په کلیکو چې زمونږه چای 2 نوع چای لرو. یو چې ده بلک ده، تور، کنټرول سی کنټرول وي، او بل چې ده گرین ده، گرین. که چېرته راشم دا سیف کم، تاسو به وګورئ په هغې ځای کې به موږ ته په دې شکل باندې راشي. موږ چای لرو 2 نوع ده. یو چې ده بلک ده او بل چې ده گرین ده. دا کولای شئ چې دې ته عددونه ورکړئ. که چېرته دا آرډر لیست کړئ نو تاسو ته به هغه په آرډر شکل باندې راشي. په دې شکل باندې هم تاسو کولای شئ چې د لیست څخه استفاده وکوئ. نو په HTML کې ډسکریپشن لیستونه هم لرو. HTML چې دا همچنان سپورټ کوي د ډسکریپشن یا د توضیحاتو یا د تشریحاتو لیستونه، چې دا 3 دانې ټګونه لري. یو دا په نوم د DL یعنی ډسکریپشن لیست. د هغې په مابین کې بیا بل ټګ دا په نوم د DT ډسکریپشن ترم، او بل دا په نوم د DD یعنی ډسکریپشن ډیټا. چې دغه مثال کولای شي تاسو ښه پوه کړي. راځو د همدغه مکمل مثال لیکو. دغه لیست زه پاکومه. دا مکمل پاکومه، سیف کومه یې او راځم همغه مثال لیکم. اول به تاسو ولیکئ ټګ په نوم د ډسکریپشن لیست. دا چې دا جوړی ده. په دې کې به بیا ولیکئ ډسکریپشن ترم. دا هم جوړی ده. زه اوس په دې کې لیکمه کافي یا قهوه. دا قهوه چې ده اوس ډیټا لري. ټګ په نوم د ډسکریپشن ډیټا. په دې کې به د دغې قهوې په باره کې معلومات ورکړئ. زه اوس پکې وایم چې ډرینک هاټ کافي. که چېرته زه دا سیف کم نو زمونږ قهوه چې ده د دې باره کې مکمل معلومات یا ډسکریپشن چې ده په دې ټګ کې ښودل کېږي. د دې ترمنځ فقط تفاوت دا ده چې دغه ډیټا یا ډسکریپشن ډیټا چې ده څه تفاوت ورسره لري دې طرف ته یې ښایي. کولی شئ د همدې نه کاپي واخلئ یا یې ولیکئ بل ټګ په نوم د ډیټا یا ډسکریپشن ترم. په دې کې زه لیکمه ټي یا ملک. له هغې نه وروسته بل ټګ لیکم په نوم د ډسکریپشن ډیټا. په دې کې زه لیکمه ملک از very good and white.
که چېرته زه دا سیف کړم د دې ډسکریپشن چې دا په دې شکل به موږ ته ښکاره شي یا به راته وښودلی شي. نو دا د لیست په باره کې معلومات وو. تاسو کولی شئ چې د لیست په واسطه باندې ډېر ډیزاینونه جوړ کړئ یا ډېر نویګیشنونه جوړ کړئ. هر نوع چې دا به وي کولی شئ د دې په واسطه باندې جوړ کړئ. لکه په تېره ویډیو کې ما تاسو ته وښودله په دغه شکل باندې نویګیشن کولی شئ د همدغې لیست په واسطه باندې په HTML کې د لیست په واسطه باندې جوړ کړئ. راځو همدغه عملي کار دلته موږ او تاسو کوو. دا ډیټا پاکوم او سیف کوم. اول راځو یو دانه ټاګ لیکو په نوم د H1 له هغې نه یو پاراګراف لیکو وروسته له هغې نه unorder list لیکو. په ټاګ د H1 کې زه لیکمه نویګیشن منیو. دا ټاګ همچنان جوړی ده. په دې کې لیکمه نویګیشن منیو سیف. په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. دا ما څه ناڅه زوم کړی ده. په دې شکل به صحیح وي. له دې نه وروسته به یو بل ټاګ په نوم د پی ورکړو. یعنې په دې ټاګ کې زه څه معلومات ورکوم. د همدې نه کاپي اخلم او هغلته یې پیسټ کوم. کنټرول وي. د دې سایز هم څه نه څه کوچنی کوم. په دې شکل باندې دا سیف کوم. موږ ته به دلته وښودلی شي. In this example, we use CSS to style the list horizontally to create a navigation menu. له دې نه وروسته اوس دلته موږ او تاسو راځو. دا به لږ زوم ان کړم. په دې ساحه کې یو دانه ټاګ په نوم د unorder list لیکم. په دې کې یو بل ټاګ لیکم په نوم د list items. په همدې ټاګ کې دننه یو ټاګ په نوم د A لیکم. دا ځکه لیکمه چې زمونږ هماغه کله چې په هغې باندې کلیک کوو هغه قابل د کلیکیبل شي. اول زه پکې لیکمه هوم. موږ ته به د هوم په شکل دلته وښودلی شي. دې ته زه لینک هم ورکومه. href یعنې مراجعه دې وکړي هاش هوم ته. یعنې هر ځای کې چې آی ډي په نوم د هوم وه هماغلته دې مراجعه وکړي. اوس فعلا د همدغې آی ډي چې ده هوم ده. د دې نه وروسته یو بل ټاګ لیکمه یا همدې نه کاپي اخلم. ټاګ په نوم د لیست آیټمز. یو بل ټاګ په نوم د A. په دې کې لیکمه about او همچنان href ورکومه په نوم د about. آی ډي دی about. کنټرول C. په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. یو دوه دانې به نور هم ولیکم. دوه دانې مې نور هم ولیکل. په دې خاطر باندې ما چې وخت ضایع نه شي ویډیو مې پیوز کړه. یو په نوم د نیوز او بل په نوم د کانټاکټ. کولی شئ که چېرته دا په دې شکل باندې درته ښکاره شي په دې شکل یې کولی شئ او کولی شئ په دې شکل باندې تاسو کړئ چې دا کوډ د تاسو څه نه څه لنډ شي. دلته زه کنټرول لیکم نیسمه د کنټرول بټن او ډیلیټ ورسره وهمه. کنټرول او ډیلیټ دا ټول موږ ته په دې شکل باندې راځي راته ښکارېږي. دا کوم فرق نه کوي. که مې سیف کړو په همدې شکل به موږ ته وښودلی شي. اوس راځو همدې ته د CSS په واسطه باندې ډیزاین ورکوو. نو موږ ویلي وو چې د CSS کوډونه به همیشه تاسو په مابین د ټاګ د هیډ کې کوئ. دلته ټاګ په نوم د سټایل زه لیکمه. دا ټاګ جوړی ده. په دې کې زه اوس لیکمه چې موږ یو دانه ټاګ لرو په نوم د UL یعنې unorder list. په داخل د دې کې اوس زه لیکمه چې د دغې لیست د سټایل داش آیټم چې کوم ده یا ټایپ چې کوم ده دا دې موږ ته څنګه شي؟ دا دې موږ ته نان شي. یعنې په دې شکل باندې شي. تاسو وګورئ هغه کومې نقطې چې دلته وي هغه مو له بین څخه یوړلې. وروسته له هغې نه زه لیکمه پکې چې دغه مارجین لري. مارجین دې همچنان موږ ته څنګه شي؟ صفر شي. دا سیف کومه. له دې نه وروسته پډینګ هم لري. پډینګ هم ورکومه چې دا دې هم ماته صفر شي. پډینګ یې د دې طرف نه چې کوم لرلو فاصله یې د دې طرف نه کومه لرله هغه مې له بینه یوړله. اوس زه پکې لیکمه چې اوورفلو دې همچنان ماته هایډین شي. اوورفلو چې کومه لري
دا دې ماته څنګه شي هایډین شي راته. وروسته له دې نه پکې وایم چې بیکګراوند کلر زه دې ته ورکوم. زه ورته وایم چې ماته بیکګراوند کلر دې ته ورکړه. کوم رقم د هش په واسطه باندې ورکوم 22 ورکوم. سیو. وګورئ په دې شکل به راته ښکاره شي بیکګراوند کلر یې. ښه له دې نه وروسته زه ورته وایم چې یو بل ټګ لرو په نوم دی لیست آیټمز. د دې په داخل کې اوس زه کوډینګ کوم. ورته وایم چې دغه فلوټ یې کومه ده فلوټ یا دغه تکیه چې کوم طرف ته کړې ده دا دې ماته بای ډیفالټ لیفت ته ده. زه ورته وایم چې لیفت ته دې راته وکوي. صرف دا لیفت طرف ته راته وکوله. دغه کالر به زه لږ چینج کړم چې تاسو ته ښکاره شي. په دې شکل به یې کړم. صحیح ده په دې شکل باندې چې دلته تاسو ته ښکاره شي. له دې نه وروسته یو بل ټګ لرو په نوم دی لیست آیټمز. په دې کې په داخل کې یو بل ټګ ده په نوم دی ا چې د دې په داخل کې زه اوس کوډ کوم. ورته وایم چې ډسپلی چې کومه ده دغه ډسپلی دا دې موږ ته بلاک وښودلی شي. وګورئ د دې نه وروسته ورته وایم چې د دې کالر دې همچنان موږ ته کوم رقم ته وښودلی شي. د دې کالر دې موږ ته وایټ وښودلی شي. سپین دې موږ ته وښودلی شي. وګورئ دا سپین شولو. له هغې نه وروسته زه ورته وایم چې دغه ټکسټ الاین دی چې دا ټکسټ الاین دا دې ماته په سنټر کې وښودلی شي. ټکسټ الاین دې ماته په سنټر کې وښودلی شي. وګورئ دا یې موږ ته په سنټر کې وښودل. له دې نه وروسته زه ورته وایم چې دې ته یو څه پډینګ مونږ ورکوو. پډینګ ورکوم. څومره پډینګ ورکم؟ پډینګ دې ته ورکوم 14 پکسله. دا سیف کوم. وګورئ 14 پکسله پډینګ یې واخیستلو. د داخلي فاصله د دغې ساحې نه. او وروسته له هغې نه زه ټکسټ ډیکوریشن ورکوم. ټکسټ داش ډیکوریشن. ډیکوریشن ټکسټ ډیکوریشن زه دې ته ورکوم څه رقم 9. یعنې ټکسټ یې ماته هېڅ ډیکوریشن نه اخلي. کنټرول سیف. له دې نه دوستانو وروسته یو بل مجازي کلاس لرو. زه ورته وایم چې مونږ یو ټګ لرو په نوم د لیست آیټمز. په داخل د دې کې یو بل ټګ لرو په نوم د ا. دې ته یو مجازي کلاس مونږ ته پکار ده په نوم د آور. په دې کلاس کې زه ورته وایم چې کله دغه ته د ماوس یوړلو مونږ ته کوم رقم ته دا وښودلی شي. زه دې ته وایم چې بیکګراوند کلر دې ته ورکړلی شي. کوم نوع بیکګراوند کلر یلو غواړئ هر نوع چې تاسو غواړئ په همغه شکل به تاسو ته بیکګراوند کلر اخلي. وګورئ په دې شکل بیکګراوند کلر یې واخیستو. نو تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراوند کلر د هش په واسطه باندې هم ورکړئ. هش زه ورته ورکوم کوم نوع اف ا بی سی او ا. دا باید شپږ عدده شي. ا ا سیف کوم. په دې شکل بیکګراوند کلر موږ ته واخلي. نو د دې نه وروسته بارډر هم زه دې ته ورکوم. ورته وایم چې موږ ته بارډر واخله. بارډر کوم طرف ته راته واخلي. دا بارډر دې ماته لاندې طرف ته نه واخلي. ورته وایم چې بارډر دې داش د باټم طرف ته راته واخله. کوم نوع بارډر راته واخله. کله چې په دې باندې ما کلیک وکولو موږ ته یو بارډر واخله چې څو پکسله وي 3 پکسله وي او همچنان ډاټیټ وي یا نقطه‌ای وي. ډاټیټ او رنګ یې کوم نوع وي. رنګ به یې ورته ورکړم سور. سور به ښکاره نه شي. بل نوع رنګ به ورکړم. زیړ به ورکړم. زیړ رنګ دې واخلي. اوس وګورئ په دې شکل به موږ ته بارډر هم اخلي. کولی شئ دغه بارډر تاسو لوی کړئ. کولی شئ 8 پکسله یې کړئ چې تاسو ته لږ غټ ښکاره شي. په دې شکل کولی شئ په دې شکل باندې تاسو ته دا ښکاره شي. که چېرته زه دا لوی کړم نو موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. وګورئ دوستانو په دې شکل به موږ تاسو ته وښودلی شي.
نو دا چې کله مونږ لوی کړو باید مونږ ته په شکل د یو دانه راغلی وای. دا اوس مونږ ته په دې شکل باندې راغلی ده. وګورو چې څه مشکل ده پکې. دغلته مونږ یو مشکل لرو. دغه لیست آیټمز هم سرچپه لیکلی ده. دا به تاسو ولیکئ د لیست آیټمز په نوم باندې. دا چې کله ولیکو تاسو ته په دې شکل باندې وښودلی شي. وګورئ دوستانو لیست آیټمز به تاسو ته په دې شکل باندې وښودلی شي. نو دا دوستانو تاسو چې هر نوع غواړئ کولی شئ چې ډیزاین یې کړئ، ډول یې کړئ. کولی شئ د پورته طرف ته بل بارډر ورکړئ. ورته ووایه چې کله چې مونږ او تاسو هغه ته ورسېدو انشاءالله په دې باندې بیا ډېر کار کوو. زه ورته وایم چې بارډر د ټاپ طرف نه کوم رقم ماته واخله. د ټاپ طرف نه یو بارډر ماته واخله 3 پکسله 4 پکسله. دا باید کوم رقم ته وي؟ سولاید وي. او رنګ یې کوم رقم ته وي؟ رنګ یې ګرین وي باید یا ګرین یلو وي. ګورئ کله چې زه دې ته ورشم په دې شکل باندې به موږ ته ډیزاین اخلي. کولی شئ هر نوع ډیزاین دې ته ورکړئ. انشاءالله دغه چې دي ټول د CSS په واسطه باندې کېږي. چې کله CSS ته ورسېدو نو په دې باندې به موږ او تاسو کار کوو. همدغه مثال یې دلته هم ورکړی و په دې شکل باندې. نور ډېر معلومات که غواړئ دا په CSS کې دي. دا ما تاسو ته وویلې. نو دوستانو په دغه چپتر کې موږ او تاسو څه وویلې؟ لیست آیټمز هم وویلې، ان آرډر لیست هم وویلې. د CSS په واسطه باندې دې ته ډیزاینونه ورکړل، ټایپونه ورکړل. آرډر لیست هم وویلې، ډولونه مې وویلې. لیست آیټمز هم وویلې، ډسکریپشن لیست هم وویلې، ډسکریپشن ترمز هم وویلې، ډسکریپشن ډیټا هم وویلې. او همچنان بخشش باشه او همچنان مونږ کولی شو چې هماغه فلوټینګ د لیفت طرف نه ورکړو، ډسپلی انلاین وي یا بلاک وي. دا تاسو کولی شئ چې ورې کړئ. که دغلته تاسو وګورئ اوس دا مونږ ته فعلا په دې شکل باندې ښودلی کېږي. دا کولی شئ که په پښتو باندې وي د ښي طرف نه شروع کېږي که نه. تاسو به فقط راشئ دغه د لیست آیټمز فلوټ به رایټ کړئ. دا چې کله تاسو رایټ کړئ دا مونږ او تاسو ته په رایټ شکل په دې طرف باندې ښکارېږي. او ډسپلی مونږ کړې ده بلاک، کولی شئ دا انلاین کړئ. انلاین نو تاسو ته په انلاین شکل باندې راشي. وګورئ څومره تفاوت یې پیدا کړلو دومره. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زمونږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. د PHP، جاوا او نورې ټولې ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ.